اول تاسو ما سره دغه وایرل ټمپلیټ وګورئ. دوستانو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته وایرل ټمپلیټ جوړ کړو. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه هم د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غونډه غوښتنه درنه کوم که چېرته زموږ چینل ټیک کامرس سکلز کې نوی یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو ته تاسو پرې په ټایم در ورسېږي. راځئ نو ټوله طریقه درته په ویډیو کې ښیم. راځئ د ویډیو په طرف تاسو ته دغه ویډیو درکړی وي چې د دې لینک به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې وي چې کله په هغه لینک کلیک کړئ تاسو به ټلیګرام چینل ته بوځئ او له هغه ځای نه به دغه هغه چې کوم دی ویډیو دغه به ډاونلوډ کړئ. نو چې کله مو ډاونلوډ کړه رابشئ په همدې ویډیو باندې کلیک کوئ او دلته به یو پلیئر د انتها کې ډایرکټي به ستاسو سره یو پلیئر کې دغه ویډیو چې دی راخلاص شي. بیا به تاسو خپل موبایل تاو کړئ. دلته ګورئ موږ سره دلته کوم چې دی شاته بیکګراونډ کې عکس هم نه ښیي او نور هېڅ شی هم نه ښیي. نو موږ څنګه کولی شو دغه عکس را پیدا کړو یعنې شاته بیکګراونډ وښیي او دلته ویډیو هم وښیي. نو رابشئ دې لپاره په پنسل آیکن باندې کلیک کړئ. چې کله په پنسل آیکن باندې کلیک کوو دلته به راشئ دغه به داسې تېره خواته کش کړئ دغه کیپشن 1 دی خو تاسو به راشئ کیپشن 14 ته. کیپشن 14 ته چې کله راغلی دلته به تاسو ته لیکلی وي RGBS سپلیټ افیکټ په دې باندې به کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کوو اوس به دلته راشئ په جنرال باندې ورته کلیک کړئ. چې کله په جنرال باندې کلیک کړئ په اول نمبر باندې دغه خانه ګورئ دغه ټیک مارک کړئ. دا مو چې کله ټیک مارک کړه تاسو را بل د شاته ګورئ خپل ټول هر څه چې کوم دي اډ شي یعنې ستاسو سره به کوم افیکټ چې وي کوم هغه چې دی که نه ویزولر دا به ټول در سره وښودل شي. چې کله در سره وښودل شو بیا به بېرته لږ دې خواته داسې دا به لاندې خواته سکرول کړئ. دا کیپشن 14 دی تاسو به کیپشن 10 ته راشئ. کیپشن 10 چې کله کیپشن 10 ته راغلی دلته به په اول نمبر ایمیج بیکګراونډ باندې به کلیک کړئ. دلته به راشئ په دغه جنرال باندې کلیک کړئ دا به دغسې شي. اوس به راشئ دلته په ایمیج باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله په ایمیج باندې ورته کلیک کړو دلته به بیا راشئ په دغه ایمیج آیکن باندې به کلیک کړئ. بیا ورته لږ لاندې راشئ دلته به پیک ایمیج لیکلی وي په دې باندې به کلیک کړئ. چې کله مو پیک ایمیج باندې کلیک کړه دلته به هغه عکس سلیکټ کړئ کوم چې غواړئ دغه په شاته بیکګراونډ کې ولګوئ. لکه مثلا زما دغه عکس شو دغه عکس کتلی شي چې همدغه رقم ته سایز کې مې د یوټیوب سایز کې وي. نو رابشئ په همدغه عکس باندې ورته کلیک کړئ دا ګوره شاته زموږ سره اډ شي. نو چې کله در سره اډ شو اوس به تاسو داسې لاندې خواته راشئ تقریبا کیپشن وبښئ دلته دغه سیسټم ستونزه راغله. نو دلته به راشئ تاسو د کیپشن 10 نه لاندې به دې خوا راشئ دلته به کیپشن 30 پیدا کړئ. کیپشن 30 دلته ګورئ تاسو به دلته 30 ته راشئ دلته به اخري کې تاسو سره لیکلی وي ایمیج سانګ نیم 1.1 ایمیج په دې باندې به کلیک کړئ او دلته به بیا راشئ دغه ایمیج والا دویم نمبر باندې به کلیک کړئ او دلته به بیا په ایمیج آیکن باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله په ایمیج آیکن کلیک کړه لږ به دغه ته لاندې راشئ او دغه پیک ایمیج باندې به ورته کلیک کړئ او دلته به خپل یو نوم چې په دغه رقم ته ډیزاین کې جوړ وي هغه به راواخلئ. دا خو نه ښیي دغه ډیزاین کې چې جوړ وي یعنې دغه رقم ته هر ډیزاین کې چې خو دغسې اوږد نوم وي چې تاسو په پکسلاب او دغه نورو برنامو کې چټ جي پي ټي د خپل نوم ورکړئ هغه هم درته جوړوي. نو ته هغه باید دغه رقم ته جوړ وي. بېرته بیک راشئ دغه نوم به ورته ووهئ. نو دلته ګورئ زما خپل نوم چې کوم دی اډ شو. اوس به راشئ په دغه ایمیج آیکن باندې به کلیک کړئ بیا به په بیک بټن کلیک کړئ ورته. چې کله په بیک بټن کلیک کړئ بیا په بیک بټن کلیک کړئ نو تاسو سره به چې کوم دی ویزولر چې کوم دی هغه دغه رقم ته جوړ شي. دلته ګورئ زما نوم راغی دلته ما عکس راغی دلته سیکنډ یې ښیي او دغه رقم ته ښایسته رڼاګانې ورکې راځي. نو اوس به راشئ دلته سانګ لګولو لپاره به راشئ پاس په دغه درې کرښو باندې کلیک کړئ بیا په هغه په لیبراري باندې به کلیک کړئ. دلته به خپل د خوښې یو موزیک راواخلئ. چې کله مو موزیک راواخیسته بیا په درې کرښو باندې کلیک کړئ لاندې په ویزولیزر باندې کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړئ د ثبتولو لپاره په دغه شي آپشن باندې کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړئ دلته به لاندې راشئ نورید خانې سره هم کار ولرئ په دغه اینډ آرټ باندې به کلیک کړئ. دلته څو منټه ویډیو جوړول غواړئ هغه منټ ورته انتخاب کړئ. منټ نه پاس 2 سیکنډه غواړئ هغه به ورته انتخاب کړئ. بیا به په اوکې باندې کلیک کړئ. بیا به راشئ په ایکسپورټ باندې ورته ویډیو چې کومه ده هغه به جوړ. دوستانو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ زموږ چینل ټیک کامرس سکل درسره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په ټایم در ورسېږي. نو په لاس ورم د خدای په امان.